السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو او د کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ یاست. نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې شپږویشتمې ویډیو سره حاضر شوي یو. نننۍ ویډیو زموږ بیا هم عملي برخې لپاره ځانګړې شوې ده لکه څرنګه چې تېره ویډیو کې موږ تاسو ته اپلیکیشن سافټویر در پېژندلی و چې نوټ برخې سره یې تړاو لره. خدای دې وکړي تاسو ټول ګلالي شاګردان په اپلیکیشن سافټویر پوهېدلي یاست، مثال په بشپړ هدف یې پوهېدلی یاست او ویډیو مو په بشپړ ډول کتلې وي او چا پکې د سکیپ هڅه نه وي کړې. او نن ورځ راګرځو عملي برخې ته. په عملي برخه کې موږ نن ورځ تر همدې ځایه رسېدلي یو. مثلا هر کله چې موږ په ټاسک بر باندې رایټ کلیک وکړو همدا اپشنه مې ټولې تاسو ته ښودلی وي او همدا مې تشریح کړې وي. نن ورځ زموږ درس دی په سټار ټاسک منیجر کې په همدې اړه دی. په سټار ټاسک منیجر باره کې چې څومره اپشن دي موږ به تاسو ته یې وایو در پېژنو. مثال تدریس کوو به یې د هر یو هدف به تاسو ته درښایو. ښه تاسو ټول ګلالي شاګردان ویډیو سکیپ کوئ مه ویډیو تر پایه وګورئ سټپ بای سټپ. ښه هر کله چې موږ تاسو مثال سټار ټاسک منیجر خلاصولی ده په واسطه موږ څه کولی شو او کوم وخت له همدې څخه استفاده کولی شو. سټار ټاسک منیجر مختلفې برخې لري. مثال لومړۍ برخه چې د اپلیکیشن برخه ده په همدې کې چې هر کله موږ تاسو دلته کلیک وکړو په همدې برخه کې مثال موږ تاسو کولی شو چې یو پروګرام کلوز کو. هغه پروګرام چې مثال که هر کله موږ دلته یو پروګرام اوپن کړو مثال له همدې مشکل سره مخ شو زه دلته یو عادي غوندې پروګرام اوپن کوم او بعضې وخت اکثره ملګري له همدې ستونزې له همدې مشکل سره مخامخ کیږي. مثال دلته مې یو پروګرام اوپن کړ په د پروګرام کې ایرر پیدا شول مثال مشکل پیدا شول کټ کیږي نه دلته چې زه وایم اوس خو فعل حالا کټ کیږي مثال دلته زه کلیک کوم دی نه کټ کیږي مصروف حالت ښیي. همدا پروګرام موږ تاسو کولی شو چې له سټار ټاسک منیجر له مخې له منځه یوسو په لومړۍ برخه کې. تر څنګ نوره مثال موږ تاسو همدا هم چیک کولی شو چې زموږ تاسو سی پی یو څومره مصروفه ده مثال پروسیسر مو څومره مصروف دی او تر څنګ مثال ریم یې څومره مصروف دی مختلف نیټورک هم هره برخه به تشریح کوو تاسو فقط ویډیو سکیپ کوئ مه. د سټار ټاسک منیجر د خلاصولو لپاره لومړی موږ تاسو کولی شو چې په ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړو دلته سټار ټاسک منیجر خلاص کو. بله طریقه مثال لنډه طریقه شرکت کی یې چې ده شرکت کی به تاسو په کیبورډ کې کنټرول شیپ ونیسئ اسکیپ بټن به پریس کړئ دا شرکت دی. تاسو به د سکرین باندې وینئ همدا به تاسو پریس کړئ همدا بټن یې. هر کله چې تاسو ملګرو سټار ټاسک منیجر خلاص کړئ تاسو ته همدغه شان یو انټرفیس یوه صفحه راځي. دلته په لومړۍ برخه کې لکه څرنګه چې موږ وړاندې وویل چې اپلیکیشن برخه ده په همدې کې موږ یو هغه پروګرام کلوز کولی شو چې کوم پروګرام مثال موږ ته هلته نه کلوز کیږي او نه بندیږي مشکل پکې وي له همدې ځایه له منځه وړلی شو. او دلته په همدې لیست کې تاسو ته ټول هغه پروګرامونه هم ښیي چې ستاسو په کمپیوټر کې رن شوي وي مثال خلوص شوي وي اوپن وي هغه هم درته ښایي. مثال فعل حالا زما سره یو پروګرام دی مثال پارس کوي تاسو یا ویډیو مثال یا همدغه ورډ فیټ پروګرام به زه وښیم. مثال هر کله چې موږ تاسو دلته راشو مثال دلته په لیست کې ټول هغه پروګرامونه تاسو ته ښایي تاسو ته شو کیږي چې کوم اوپن وي او خلاص وي. دلته ملګرو تاسو وینئ زموږ سره فعل حالا ورډ فیټ پروګرام اوپن دی. هر کله چې په همدې کلیک وکړو مثال غواړو چې دلته نه کلوز کیږي مثال مشکل یې له همدې ځایه څنګه له منځه یوسو تاسو متوجه شئ ګلاليو شاګردانو. هر کله چې یو پروګرام نه کټ کیږي مثال یا تصویر وي زه به یو تصویر هم اوپن کړم چې ستاسو لږ سر سم ډول په خلاص شي. مثال همدغه د کمپیوټر تصویر هم دی همدا هم زه اوپن کوم همدا هم اوپن شو مثال یا تصویر نه کټ کیږي نو تاسو دلته وینئ په د لیست کې تصویر هم تاسو ته ښیي ډي ډرایو هم ښیي دا موږ اوپن کړی زموږ سره اوپن دی تاسو وینئ دلته. دې څخه وروسته مثال ورډ پروګرام هم اوپن ده پاور پوینټ هم اوپن ده ورډ فیټ ډاکومنټ هم اوپن ده. مثال زما سره همدا تصویر دی همدا پروګرام د ورډ فیټ پروګرام په همدې کې مشکل دی نه کټ کیږي مثال نه بندیږي له همدې ځایه له منځه وړم. هر کله ملګرو تاسو وینئ دلته به هم له منځه لاړ شي او په دا لیست کې به هم نه وي نو تاسو چې هر پروګرام له منځه وړئ په همدې به کلیک وکړئ دلته به یو سلیکټ کړئ. هر کله مو چې کلیک وکړو دلته به د اینډ ټاسک باندې کلیک وکړئ تاسو د وینئ په همدې به کلیک کړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک کړه دا به وار د وار له منځه لاړ شي. همداسې مثال په تصویر کې مشکل دی همدا تصویر مې اوپن کړی تاسو وینئ پروګرام مو ول د ملګرو د لیست څخه هم د منځه لاړه او د ټاسک بار څخه هم له منځه لاړه بشپړ ډول کلوز شو او بند شو. مثال همدا تصویر هم بندوم په کټ دلته کلیک وکړئ په د لیست کې انتخاب کړئ. هر کله مو چې انتخاب کړ دلته په اینډ ټاسک باندې کلیک وکړئ تاسو وینئ همدا تصویر هم له منځه لاړه. همداسې په دې طریقه هر ډول پروګرام مثال همدې مشکل سره چې مخامخ کیږئ چې یو پروګرام مثل یوه ویډیو
یو فایل مثال نه کلوز کیږي بس فقط سټارټ ټاسک منیجر ته راځئ او دلته مثال په اپلیکیشن برخه کې دلته هغه فایل مثال چې کوم فایل نه بندیږي مثال مشکل کې وي ایرر کې وي هغه دلته انتخابوئ او دلته د اینډ ټاسک څخه استفاده کوئ. مثال زه په همدې هم کلیک کوم دا هم زه د ډي ډرایو شي دا هم له منځه وړم. تاسو بیا وګورئ کلوز شو بند شو. تاسو ولیدل ښه په همدې برخه کې خدای دې وکړي څوک مشکل ونه لري په همدې پوهېدلی یاست د اپلیکیشن په برخه کې چې مثال موږ څنګه یو پروګرام کلوز کولی شو بند کولی شو. د همدې څخه وروسته بله پروسس برخه د مثال پروسس برخه کې تاسو ته بیا فقط په کمپیوټر کې ټوله هغه آپشن مثال پر ځای ښایي چې کوم مثال د جریان په حالت کې مثال په اوپن وي مثال جاري وي دلته تاسو ته ښایي چې مثال په همدې پر ځای کې مثال ریم دومره مصرف دی په همدې کې مثال سی پي یو دومره مصرف د پروسسر دلته تاسو وینئ ملګرو د ټول تاسو ته ښایي کیپچر په نوم کوم سافټویر چې په همدې کې دومره مصرف ده مثال په ریکارډر کې همدومره سی پي یو مصرف ده مثال همدومره ریم مصرف دی. تاسو وینئ د خپل سپیډ یې تیزیږي او ښکته کیږي په همدې کې تاسو ته د سی پي یو سپیډ ښایي موږ تاسو سی پي یو تشریح کړی وو په پروسیسینګ ډیوایس کې مثال تاسو په بشپړ ډول په پروسیسینګ ډیوایس د سی پي یو پروسیسر په هدف مپویولی یاست. په دا که ملګرو تاسو به ډېر غرض نه لرئ که دلته تاسو یو هم پروسس تاسو سټاپ کوئ په همدې ځای کې نو ستاسو په وینډو مربوط شي مثال ستاسو په وینډو کې بعض اپشن کار پرېږدي په دې کې به تاسو غرض نه وایئ. که تاسو دلته کلیک کړئ دلته تاسو وینئ چې په اینډ پروسس باندې کلیک وکړئ ستاسو مثال کوم اکشن چې وي هغه تاسو سټاپ کولی شئ. ځکه مثال دلته یو د وینډو مربوط ایکسپلورر دا مثال زه سټاپ کړم زموږ کوم ډیسکټاپ چې دی په دنه کوم ایکنې چې دي کلیک چې دی هر څه به کار پرېږدي نو په دې کې به تاسو غرض نه وایئ زه یې ولیکم. تاسو وینئ دلته اینډ پروسس ښه هر څه کار پرېښوده که نه پرېښوده ښه هېڅ نه مثال دلته کلیک کار کوي هېڅ نه ماوس کار کوي هېڅ کار نه کوي. زه بیا راځم دا بېرته پیل کوم اپلیکیشن ته نیو ټاسک ته ښه نو په همدې کې به ګرانو دوستانو تاسو غرض نه وایئ هېڅکله مثال که دلته تاسو یوه داسې اپشن مثال اینډ پروسس کوئ چې مثال ستاسو په کمپیوټر وینډو مربوط وي مثال کوم داسې اکشن یو موس برخه کې یا بله برخه کې مثال کنټرول پینل برخه کې ستاسو ته کار در پرېږدي په دې کې به غرض نه وایئ خو په دې کې فقط همدومره پوه شئ داسې کې تاسو ته فقط د سی پي یو سپیډ هم کوي چې په همدې پر ځای کې سی پي یو دومره مصرف دی مثال په همدې پروګرام کې او مثال تر څنګ تاسو ته ریم هم ښایي چې دومره مصرف دی همدا راته ښایي. نو ربه شو مثال اوس سروس ته په سروس کې ملګرو تاسو ته بیا هم په همدې اړه معلومات درکوي چې مثال کوم خدمات چې دي مثال کوم د رن شي کوم د نه شي رن مثال کوم څه سټاپ کوئ تاسو کوم څه نه سټاپ کوئ که دلته تاسو هر کله کلیک وکړئ ملګرو دلته تاسو په د سروس باندې کلیک وکړئ دلته ملګرو چې موږ کله کلیک وکړو موږ ته یو نور اپشن خلاصیږي لږ انتظار پاتې کېږو ښه دلته ملګرو تاسو هم یو شی اکټیو دی مثال کوم شی غیر اکټیو کوئ نو په همدې کې تاسو هېڅ غرض مه وایئ په همدې هر هغه څوک پوهېږي چې په کمپیوټر کې ماهرین وي مثال په نیټورکینګ کې نو تاسو له همدې سره کوم کار مه لرئ خو فقط چې په مقصد یې پوه شوي یاست مثال زموږ که کوم اپشن بعضې تکرار نه شي چاته مثال د اندېښنه ونه درېږي چې دا ولې خو دا ستاسو کوم کار چې دی هېڅ تعلق نه ساتي مثال ستاسو ورځني کار سره مثال یا په ورځني ژوند کې دومره مهم نه دي ځکه چې په دې کې تاسو هېڅ غرض مه وایئ. همدې څخه وروسته مثال پرفارمنس دی په پرفارمنس کې تاسو کولی شئ چې دلته خپله مثال سی پي یو چیک کړئ مثال چې زموږ تاسو پروسیسر څومره مصروف دی تاسو ته دلته سی پي یو هم ښایي چې ستاسو په کمپیوټر کې څو پروسیسره دي کورای 2 دی مثال کورای 5 دی کورای 7 دی زموږ کورټ 2 دی تاسو وینئ دلته دوه پروسیسره لري دوې ښایي تاسو ته زموږ پروسیسر دومره مصرف دی مثال دلته تاسو ته بیا ریم ښایي چې ریم مو څومره مصرف دی همدلته ښایي همدې څخه وروسته نیټورک ته ښایي مثال چې ستاسو نیټورک څومره دی مثال کوم نیټورک مو څومره مصروف دی مثال سپیډ یې څومره دی همدلته ښایي وایرلیس نیټورک مثال لوکل ایریا نیټورک خو زموږ سره فعل حالا یو کنیکشن هم نشته تاسو وینئ نه لوکل ایریا شته مثال نو وایرلیس ته ټول ډسکنیکټ دي کوم نیټورک زموږ سره نشته که د نیټورک سپیډ مثال مصروفیت هر څه موږ ته دا هم ښودلی وای په همدې ځای کې خو زموږ سره فعل حالا نشته ښه همدې څخه وروسته ملګرو بل یوزر دی مثال په دې کې تاسو ته یوزر ښایي چې کوم یوزر ستاسو سره فعال دی زموږ سره مصطفی په نوم یوزر چې دی اکټیو دی مثال فعال دی
پیل حالن همدرد ته ښیي. دې نه تاسو دلته وتای هم شئ، ډایرکټ اتومات چې تاسو غواړئ چې لاګ آوټ شئ یا ډسکنیکټ کوئ هم شئ کوم یوزر. نو خدای دې وکړي چې ملګرو په همدې پوهېدلي یاست په سټار ټاسک منیجر کې کومه ستونزه څوک ونه لرئ، په بشپړ هدف یې پوه شوي یاست. په همدې کې داسې خاص نور څه نشته ملګرو، فقط همدا یوه برخه زیاته مهمه د اپلیکیشن برخه چې کوم پروګرام مثال کوم فایل چې نه کلوز کېږي مثال نه بندېږي، له همدې لارې تاسو فقط دلته انتخابوئ او دلته په اینډ ټاسک باندې کلیک کوئ. ښه وبښئ په همدې کې یوه برخه بله پاتې شوه مثال چې سویچ ټو ملګرو همدې لپاره استعمالیږي چې هر کله تاسو یو پروګرام مثال 2-3 پروګرام مو اوپن وي یا 4 کوم پروګرام تاسو ته اوپن پروګرامونه د مخې ته راشي مثال کلوز پروګرامونه په کمپیوټر کې نه تخلصوي. زموږ سره پیل حالا دواري تاسو دلته وینئ مثال زه په پاور پوینټ کلیک کوم دا د مخې ته راشي تاسو کسئ خلاص شو که نه. ښه له همدې څخه وروسته ملګرو بیا زه راځم سټار ټاسک منیجر ته. په همدې کې زه بیا ووټ پروګرام مثال په همدې باندې کلیک کوم دا به موږ ته مخې ته راځي. تاسو وینئ دلته همدا خلاص شو. دا له همدې لپاره استعمالیږي مثال چې کوم پروګرام اوپن وي کوم اوپن پروګرامونه وي کوم د تاسو ته ښکاره شي مخې ته راشي. ښه همدې څخه وروسته اینډ ټاسک په واسطه یو نوی پروګرام له همدې لارې خلاصولی شئ. فقط یې دلته یا نوم ولیکئ نوټ پیډ مثال یا بل یا فقط چې وکئ دلته تیار شته مثال زه په همدې کلیک کوم انټر وهم. ښه نوټ پیډ پروګرام خلاص شو. داسې بل یې بل یا مثال له همدې لارې چې تاسو ته سپیل نه وي معلوم دقیق فقط په نیو ټاسک باندې کلیک وکئ، دلته په براوس نه کلیک وکئ. هر کله چې دلته کلیک کړئ چیرته موجود دی پروګرام په کوم ځای کې مثال په ډیسکټاپ نه زه په همدې نه کلیک کوم. دلته مثال کوم یو سافټویر یا کوم یو پروګرام تاسو اوپن کوئ مثال زه غواړم چې فوټوشاپ اوپن شي په همدې کلیک کوم. ښه هر کله چې په همدې کلیک وکړه دلته بیا په اوکې کلیک وکړئ. همدې څخه وروسته موږ ته اوس فوټوشاپ اوپن کېږي. تاسو وینئ پروسیسینګ حالت کې دا مرحله اوپن کېږي. ښه نو خدای دې وکړي تاسو ټول ګلالي شاګردان وروڼه پوهېدلي یاست په همدې کې څوک مشکل ونه لري. سټار ټاسک منیجر په بشپړ هدف پوهېدلي یاست په مقصد یې رسېدلي یاست. اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست.